په اسلام کې د موسیقي څه حکم دی؟ دا میوزیک چې بجاویږي آیا دا حلال دی که حرام دی؟ او اسلام کوم دا ډول و دف ته اجازت ورکړی دی که نه دی ورکړی؟ اسلام د موسیقي په باره کې څه وایي؟ دا ګانې تماشې چې کوم کیږي نه په دې حواله باندې دغه خلک د غلطې شاعرانې چې کوي، غلطې ګانې وایي او خلک خوندونه پرې اخلي، ساعتونه یې او ډول تماشې شروع وي، شپه ورځ شروع وي. پر دا باندې اسلام څه وایي؟ او آیا د پښتنو یو ډېره غټه سندرغاړې میرمن نغمه چې ده هغه موسیقي او میوزیک ته او ګانې تماشو ته خیرباد وایي او نعتونه شروع کوي؟ د امارت اسلامي چې کوم ریډیو خانم ریډیو ده آیا هغه ته انټرویو ورکوي؟ داسې اراده لري؟ اطلاعات داسې سته. په دې حواله باندې به موږ مجلس کوو نن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله یکلزی. هر ماخستن دلته د نقیب الله یکلزی پر دغه یوټیوب چینل باندې موږ مجلس کوو. نن به موږ مجلس کوو چې اسلام د موسیقي په باره کې، د میوزیک په باره کې، د ساوند سیسټم په باره کې، د سواتونه د شوقونه چې کیږي، د بانډارونه چې کیږي، په دې حواله څه وایي؟ او خپله د ډول و دف یا د دریا چې پښتانه بجاوي په دې حواله باندې د ښځې چې دریاوې بجاوي یا د طالبان چې کوم د یو بالټۍ ته یا یو لګن ته چې دی هغه لغتې اسکانو چپلاخې بندي کړي، په دې حواله باندې څه وایي؟ اسلام څه وایي؟ آیا دا جایز دی ناجایزه دی؟ موسیقي په اسلام کې څه حیثیت لري؟ قوالی څه حیثیت لري؟ سما څه حیثیت لري؟ په دې حواله باندې به موږ نن مجلس کو. خو د هغه څه مخکې که تاسو دا یوټیوب چینل زما نه دی سبسکرایب کړی، دا تاسو سبسکرایب کړئ، یو بل ته لینک واستوئ، په واتساپ کې واستوئ، یو بل ته اطلاع سره ورکړئ چې بھائی د اسلام او د موسیقي او دغه فرض روزه شروع ده. په دې حواله باندې چې خلک ګرده ورځ میوزیکانو ګانې او شیان، خاص کر د نوجوان نسل چې ګرده ورځ په غوږو کې هیډفونونه لګولي او جن متاثره او بیا خاص کر د افغانستان چې کوم امارت اسلامي ده دا چې نعتون او ترانې دغه نشر کوي د خپل ریډیو د لارې او دا رقم نور په ویډیوګانو باندې یا یوټیوب باندې. په دې حواله باندې اسلام څه وایي؟ او بیا میرمن نغمه چې د پښتنو یو ډېره غټه سندرغاړې ده هغه واقعي موسیقي پرېږدي. په دې حواله باندې په آخر کې به هم درته وایي. خو تاسو زما ګرد د ویډیو چې دی هغه مکمله وګورئ او دا ستاسو په ګټه باندې ده، ستاسو دپاره زه دلته مجلس کوم، دا ستاسو د نوي نسل نوي کهول دپاره، د اګاهي دپاره دغه مجلسونه هر ماخستن کیږي د پښتون په حواله باندې نه. او خاص کر د اسلام د موسیقي په باره کې څه وایي پر دا باندې به مجلس کوو. دوستانو یو د قرآن شریف کې خو ډېر داسې راغلی دی چې کفار چې دی د یعنی دغه آیات ترجمه خو نه درته وایم، مفهوم یې داسې دی چې الله پاک فرمایي په قرآن شریف کې چې کفار داسې دی چې زموږ آیاتونه د دوی د مخه چې دی هغه وویل سي نو دوی مذاق کوي او خاندي نه. نو په دې حواله باندې او داسې نارې او داسې چغارې او داسې په زوره متاثر کن اوازونه باسي چې د خلکو توجه د دوی خواته سي. دا ګرد شیطاني عمل دی. نو دا متاثر کن اوازونه چې باسي نو علما دا وایي چې دا ګانې او سندرو او سانګز او میوزیک خواته اشاره ده د الله پاک نه. علما دا فرمایي. او بیا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث دغه خلک یو بل ته سره وایي نه. زه ډېر په اسانه طریقه باندې تاسو ته ښیم، ډېر علمي بیس نه سره کوم. موږ تاسو د پښتنو ټولنه په حواله باندې زه یو اسانه مجلس سره کوم چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم مشکات شریف او سنن بن ماجه او دا رقم په نورو حدیثو کې دغه راغلی دی چې د الله رسول وایي چې په آخري زمانه کې داسې وخت به راسي چې خلک به زنا، شراب او ګانې باجې دې حواله باندې دا به حلال ګڼي، یعنی ګانې به هم حلال ګڼي، مختلف تاویلونه او دلیلونه به ورکوي. نو دا یو حدیث چې دی هغه علما او خلک دا وایي چې دا د سرین د ګانې خلاف ورزي ده. او امام ابو حنیفه چې زموږ ته حنفي مسلک دی هغه خو دغه موسیقي او دا شیان ټوټل حرام کړي دي. هغه وایي دا حرام دی. ولې؟
دغه دلیل دا دی چې کوم شی چې ستا توجه د خدای څخه پرته او بلې خواته یوسي نو هغه حرام دی. نو موسیقي خو هم په هغه کې خو داسې یو متاثر کن لمحات راسي چې انسان و بلې خواته ولاړ سي، سوچ و فکر یې بلې خواته ولاړ سي نه. نو په دې حواله باندې دا موسیقي حرامه ده چې تا د مذهب، د اسلام، د لمانځه، د خدای د ذکر، د قرآن شریف د تلاوت، دا رقم د علم او د موجوده کم عقلي چې کوم ستا حالت دی نه، په دا د دې څخه تا و بل حالت ته منتقله کې نو هغه چې دی هغه حرام عمل دی. نو دا په موسیقي کې راځي. بیا بلې خواته بیا علما دا وایي چې ولې دا خو په بر صغیر کې دا قوالیانې و صوفیا و دا ګرده چې دی هغه د اسلام موږ ته د صوفیا د لارې سره راووتی، امام خسرو یا دا رقم یعنی بلې خواته راواخی چې دا رقم نظام الدین اولیاء د تصوف خو چې کوم خلک راتیر سوي دي په بر صغیر کې نه، په پښتنو، په اردو، په هندوستان کې او په دې ریجن کې، نو هغه خلک بیا دا قوالی د ځان سره راوړی ده نه. او بیا په ترکی کې هغه سما چې ورته وایي مولانا جلال الدین رومي په حواله باندې چې دوی سره څرخي یو یعنی یو اتڼ و قوالی داسې یو رقص کوي نه د تصوف که، نو هغه حالت چې دی هغه علما وایي دا صحیح دی نه. بیا بله خبره دا ده دلته چې علما دا وایي چې بعضې خلک دا وایي دا دلیل چې ورکوي د موسیقي په حواله باندې چې دی وایي دا ډیر ښه کار دی، نو هغه دا وایي چې نبی مبارک چې کله د مکه څخه مدینه شریف لره تشریف راوړي نو په استقبال کې د مدینې چې کوم کشنې نجونې و هلکان و دا ګردو دریاوې دف راواخیستې او ورته بجاوي او نبی مبارک علیه السلام استقبال وکړي، خوش آمدید و مرحبا یې وکړله. نو په هغه وخت خو نبی مبارک دا نه دی منع کړي. بل دا دلیل ویل کیږي چې بی بی عایشه رضی الله تعالی عنه چې زموږ دی مور مبارکه ده ازواج مطهرات کې شامله ده او د دې د ذریعه څخه موږ له اسلام را رسېدلی دی، بیخي زیات حدیثونه اسلام ته ورکړي دي چې د نبی مبارک دا خبرې کولې. نو په هغه کې دا خبر هم راځي چې دلته نبی عایشه رضی الله تعالی عنها یو ورځ کور ته ناست وه، د همسایګانو د یو څه ښځې راغلې ولې، نو هغه داسې د اختر موقع وله داسې دف یې بجاوی دا دریا چې ورته وایي او یو څه داسې سندرې و اشعار یې د هغه وخت عربي ویلې. نو نبی مبارک چې رالی ورته ویې کتل منع یې نه کړلو، ول دا چیش دی؟ عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وویل د اختر موقع ده داسې راغلی دی، ول د دې په اواز کې داسې ډیر یعنی د شیطان خبرې کوي نه. نبی مبارک دا وویل نه، الله دې معاف کړي کمې وبېشي. نو د دې بعد چې د نبی مبارک خسر او دویم اول خلیفه راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې رالی چې دی یې وکتل نو خپل لور مبارک عایشه رضی الله تعالی عنها یې منع کړله، ول دا مه بجاوه، دا ګانې دلته مه بجاوه، دا د نبی مبارک کور دی نه. نو نبی مبارک ورته وویلې چې ای ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه د اختر موقع ده، د ایله یې که چې سره دوی خوشحاله سي نه، دا رقم غالبا یو خبره ورته وکړه. نو دا هم یو دلیل پیښوي. نو صریحا د قرآن شریف کې خو د دې انکار نشته د موسیقي غه، لیکن د حدیث په رویه باندې شامله ده، داسې ثابته ده چې نبی مبارک دا عمل چندانې نه دی خوښ کړی، لیکن بلې خواته چې داسې موقع راله، د اختر موقع راله، یو وخت د یو واده موقع وله، یو ځاګی داسې یو دریا بجاوېدله، نو نبي مبارک پوښتنه کول ول دا چیش دی؟ ول د پلانکي کره واده دی. ول و د مسلمانانو او د واده او د بغیر واده یو دا فرق وي چې واده اعلانیه کیږي، اعلان یې باید چې وسي، که ته ډول یعنی دغه وخت چې هر څه دف دا بجاوی نو بجاوی کوي، ولې د واده اعلان باید چې وسي نه. نو دا هم یو دلیل ورکوي. بیا نن سبا په افغانستان کې وګوره دا نعتونه شروع دي او په دا کې هم د کشني کشني داسې نیچرل اوازونه د چوڼارو غه، د میټوګانو غه، د مرغیانو غه، د اوبو غه، یا ډاکټر ذاکر نایک چې پیس چینل دی په هغه کې هم دغه موسیقي د نیچرل موسیقي چې ورته وایي نه، د مرغانو اوازونه، د حیوانانو غه، د هوا غه، د اوبو غه، د دې اوازونه چې راځي هغه
هغه دوی پکې شاملوي په خپل چینل کې نه، که په افغانستان کې او که د ډاکټر ذاکر نایک په پیس چینل کې وي نه، نو دی جایز اوازونه چې هغه شامل وي، لکه داسې سمیع یوسف انټرنیشنلي ډېر غټ ګلوکار دی، هغه په خپل سندرو کې دغه اوازونه ورچي. دا رقم جنید جمشید چې په پاکستان کې الله دې جنت فردوس راته کې په جاز حادثه کې چې کله وفات شول، هغه به هم په خپل دا ناتو کې چې دی داسې نیچرل قدرتي فطري اوازونه ورچول، د دې ممانعت نسته. نو بلې خواته زه دا ووایم چې دوستانو قوالي یا غنا یا موسیقي یا سماع چې ورته وایي، دا د ما د رحمان بابا پر مزار باندې هم دا زه چې کله پېښور تللی ولم، نو هلته رحمان بابا مزار له ولاړم، هلته مې دعا ورته وکړله، نو هلته دا قوالي به جاوېدلې، د خوشحال خان خټک په حواله باندې دا یعنې خلک چې دی هغه قوالي و، د دې نعتونه و، د دې شیان چې دی هغه وایي نه. نو د نبي مبارک په دور کې یو ډېر غټ شاعر اسنان بن ثابت تیر سوی دی نه، په سترګو د لږ نه لیدل. نو جایز شاعري چې دغه په اسلام کې عکس ته، بلکې د نبی د قرآن شریف کې یو سوره شورا پر یو سورت دی نه، آیاتونه دی په دې حواله باندې نازل سوي دي. نو جایز دا رقم نیچرلی موسیقي په اسلام کې جایز دی، اسلام دومره پابندي پر چا باندې نه اچي. او که د تا رقم ورور لکه د انډیا هغه یا د پاکستان هغه یا د ډانسونو دا پالتو ورور شاعري او ستا د شونډو زه دیوانه یم او راکه جام راکه، دغه داسې موسیقي داسې شاعري دا خو قطعاً چې دی هغه سره په محفل کې څوک نسی اورېدی، نو دی دا شاعران څنګه په موسیقي کې وایي؟ نو پالتو موسیقي دا خو سره په یو مذهب په یو شي کې هم چې دی هغه جایز نه دی، یو په هندوانو کې به جایز وي. بله خبره دا ده، زه په تبلیغي مرکز کې ولم، هلته چې کله روزه به ماتېدله نو دا په زوره به دا ډول چې دی هغه بجاو کوي، اواز به ورتلی، اذان به صرف د لمانځه دپاره کوي نه، او روزه چې ماتېدله دا غټ ډول اعلان به وکړي. او بیا چې موږ د پښتنو یو تاریخ هم دی چې کله ډول هغه وخت بجاوي چې یو اعلان کوي نه، یا د یو جنگ اعلان کوي یا یو څوک راجمع کوي ګرده، نو بیا دا پښتانه چې دی هغه د ډول اواز په زور ډول ووایي، او بیا په دا جنګو کې هم دا کیږي، په دا پوجیانو کې هم دا کیږي چې اعلان یو بل ته سره خبروي. نو ډول یا دریا دا چې دی دا یو حد پورې که دا طالبان دا ټیمکۍ یا دا رقم لګن ټکوي، نو دا خو هغه موسیقي یا هغه شی دی نیچرلی دی، دا خو پر چا باندې غلط اثر نه اچي نه. او قوالي چې ده، قوالي چې ورته وګورې، د قوالي په باره کې علما یو څه وایي، عوام خلک چې دی هغه بل څه وایي، دلیلونه یو د بل سره دغه دي. تر اوسه پورې دغه فیصله نه ده سوې، خو امام حنیفي مسلک دا دی زموږ تیغه چې موسیقي چې دا هغه ارامه ده، او دا رقم موسیقي چې هغه ته غفلت لره بیایي دا خو سران ارامه ده. او اوس نو زه دا خبره وکم چې زما د مخه یو پوسټ چې دی هغه تیر سلو چې د پښتنو یو ډیره غټه سندرغاړې میرمن نغمه چې ده هغه دا اراده لري یا داسې خبرې گردش کوي چې دا به دا موسیقي ته خیرباد کوي، موسیقي به پرېږدي، غانې دا تماشې دا شیان به پرېږدي، او د طالبانو چې کوم ګورنمنټ د اسلامي امارت اسلامي هغه د خانم ریډیو د افغانستان هغه د ښځو یو ریډیو د هغه ته اجازت ورکړی دی چې ته خپل نشریات کولی سي، نو د هغه د لارې هم کیدی سي دا میرمن نغمه هغې ته انټرویو ورکړي او دا اعلان وکړي. اطلاعات دي په دا کې، اوس صداقت خو موږ نه وینو چې وروره دا رښتیا دي که دروغ دي، لیکن خبره داسې ده میرمن نغمه د پښتنو یو ډیره غټه سندرغاړې ده، در څو پورې به دا لا سندرې وای یو وخت خو به پرېږدي که به نه پرېږدي، دا هر انسان یو عروج و زوال خو نو وي نه. نو دا هم اوس هغه سټیج لر رسېدلی ده چې اوس باید نعتونه شروع کړي او قوالیانې شروع کړي. هسې هم اسلامي حکومت ریډیو خانم ریډیو د ښځو ریډیو ته اجازت ورکړی دی چې ته د ښځې نشریات، میرمنو نشریات تاسو په افغانستان
افغانستان کې بالکل آزادانه نشر کولی سي. نو زموږ د مخ هم داسې یو څه پوسټونه تیر سوي دي چې په هغه کې وایي میرمن نغمه سندرې او موسیقي ته خیرباد کوي، نعتونه شروع کوي. کې شروع کله خو د افغانستان دپاره دا به ډېر د خیر سبب وي، د پښتنو دپاره به ډېر د خیر سبب وي. ولې؟ د دې په وجه باندې په افغانستان کې د میرمنو، د ښځو، د نجونو تعلیم پرمخ تللی سي. باید چې دا د افغانستان د ګورنمنټ سره تعاون وکړي، تر څو پورې به موسیقي چې دی هغه لګیا وي. دا پیسې چې دا په موسیقي کې ګټي هغه په افغانستان کې د تعلیم په ذریعه باندې دې ته ښه باعزته روزګار میلاویدی سي، دین و دنیا دواړه بیا برابر سي. دا اطلاعات سته چې د میرمن نغمه به هم دا پرېږدي. نو تاسو په دا وټساپ ګروپو کې او دا شیانو کې دا میرمن نغمې لره دغه لینک ور واستوئ، انشاءالله تعالی چې در دې دا خبره ور ورسیږي نو دا به پر خپله دا خبره نوره هم قایمه سي او کیدی سي زموږ ستاسو په دغه یو زیار باندې، زموږ ستاسو په دا محنت باندې دا د ګناه د شیانو څخه راووځي او ښه اسلامي نعتونه او دا شروع کړي د تعلیم دپاره، د نجونو دپاره، د ښځو دپاره، میرمنو دپاره، د پښتون ادب دپاره، پښتو ژبې دپاره، د اسلام او د آخرت او د دنیا دپاره به د دې دپاره او زموږ دپاره مشترکه دا به ډېره فایدهمنده یم. نو په اسلام کې جایز دریا، ډول، دا رقم اسلامي سندرې او اسلامي شاعري، ترانې دا جایز دي او دا نور موسیقي، دا غلطه موسیقي، دا د شونډانو، د سترګو، د زلفانو بدالې جوړ کړي ورور انسان ګمراه کې په هر حواله باندې. دا په اسلام کې هیڅ اجازت نسته. قرآن او حدیث د دې سرن خلاف دی. الله پاک دې موږ تاسو هم د دغه موسیقي او د دې شیانو څخه راوباسي او خدای پاک دې یو ښه ژوند موږ تاسو ته راکړي. انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. د هغه څه مخکې دا د زما د نقیب کلزي دغه یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړي، یو بل ته لینک هم سره واستوي او ښه کمنټ هم پر ورکوي او دا وایرل کړي که خدای کول. هر مخصن به دلته موږ مجلس کوو. حاضردم ما ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.